د زرغون تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زه نورالله نوري یم او تاسې د یوه خبره څو نظره سیاسي خپرونې لیدونکي یاستئ. له ما سره په خپرونه کې د خوست د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل ښاغلی سیف الرحمن سراج دی. له سراج صاحب سره به د کرونا څخه وروسته پر تعلیمي بهیر غږیږو. سراج صاحب په خپرونه کې درته هرکلی کوم. ډیره زیاته مننه. تاسو او د زرغون تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه. تمه ده چې دوی به ښه وي. ډیره مننه ښه راغلاست. سراج صاحب که ووایي چې کرونا د هیواد پر تعلیمي سیستم څومره اغېز کړې ده او په دغه برخه کې د معرف اقدامات او تیاریانې څه دي؟ ډیره مننه. کرونا وایروس نه یوازې د افغانستان په معرف باندې بد اغېزه کړې ده بلکې د ټولې دنیا تعلیمي بهیر یې ټکنی کړی دی. په دې باره کې د خوست معرف ریاست کله چې دغه وایرس لومړنۍ پیښه په هرات کې ثبت شوه د پوهنې ریاست رهبرۍ په دې اړه عاجله ناسته وکړه چې خدای نخواسته دغه وبا یا دغه ویروس خوست ته راشي زموږ اقدامات به څه وي. هغوی په اولو کې د تلویزیون له لارې د تدریس طرحه جوړه کړه. وروسته بیا کله چې دغه ویروس نور هم پراخېدو موږ د راډیو له لارې هم د یوې برنامې هڅه وکړه چې ممکن د ټول هیواد تعلیمي مراکز هغه وخت رخصت شول. نو د حمل تر 15 پورې موږ د راډیوي ښوونځی هم ایجاد کو. په دغه برخه کې د رسنیو رول په هیڅ صورت د هیرولو نه دی. د هغه که د راډیوي ښوونځی دی د راډیوګانې دي هغه که تلویزیون دی په دغه برخه کې د دوی هڅې موږ نه هیرو. دوی له موږ سره برنامه وکې کړه او له موږ سره دغه ومنله چې موږ تاسو سره په دې برخه کې همکاري کوو. دغه برنامه به په اول وختونو کې یو څه ستونزې ولري ولې وروسته دغه برنامه انشاءالله نور هم وسیع کېږي. کله چې د په افغانستان کې د زده کړو د آنلاین زده کړو لومړنۍ تجربې دي دلته د آنلاین زده کړو فرهنګ مخکې دومره وسیع نه و. طبعا مشکلات به ولري خو دغسې برنامې په اول وختونو کې ډېرې نقد کېږي خو انتقادات دي چې یو شی د تکمیل پړاو ته بیایي. موږ په دې برخه کې په دې کار کوو چې څنګه دغه برنامه نور هم ورسره کوو. اوس هره ورځ د راډیوګانو له لارې د تلویزیون له لارې منظم تدریس روان دی چې په مجموع کې دا یو ښه بهیر دی. مننه سراج صاحب. د راډیوي ښوونځي او تلویزیون له لارې د تدریس په اړه راته ووایي چې څومره مثبته نتیجه یې ورکړې ده او دغه برنامه څه ستونزې لري؟ دغه برنامه لکه څنګه چې ما په اولو کې وویله نوې تجربه ده. نوې تجربې معمولا له ستونزو خالي نه وي خو انشاءالله دغه په دې برخه کې مثلا په ډېرو په اطرافي سیمو کې د خلکو تلویزیون ته نه لاسرسی دی هلته د برق او انټرنیټ نشتون دی. د دې لپاره موږ چې څومره موږ پوښتنې کړي دي موږ ته د رسنیو له لارې موږ فیډباک اخیستی دی. په مجموع کې یوه ښه نتیجه ورکړې ده خو ولې لا هم متاسفانه په اطرافي سیمو کې زموږ ګلالي زده کوونکي تلویزیون ته یا انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. په دې برخه کې د پوهنې وزارت یو ویب سایټ جوړ کړی دی چې تقریبا هره ورځ د مکتب د ټولو صنفونو منظم درسونه پکې ثبتېږي. مثلا که دغه زده کوونکي راډیو ته لاسرسی ونه لري راډیو ته خو طبعا دوی لاسرسی لري ځکه راډیو اسانه وسیله ده. تلویزیون ته لاسرسی ونه لري دوی کولی شي چې د انټرنیټ نه خپل درسونه تعقیب کړي یا تلویزیون له لارې خپل درسونه تعقیب کړي. نو په مجموع کې دغه برنامه اولو تجربې دي لکه مخکې ما خبره په دې باندې وکړه مشکلات لري خو انشاءالله د وخت په تېرېدو سره دا ښه کېږي او یو وضعیت یو ښه. مننه سراج صاحب. دا چې مکاتب او ښوونځي ټول رخصت دي په مرکز او ولسوالیو کې په خوست کې د ښوونځیو زیاتره ورانۍ چې دي ترمیم ته اړتیا او ضرورت لري. له موقع څخه په استفادې په دغه برخه کې تاسو څه کړي دي؟ په خوست کې د ودانیو په برخه کې د پام وړ کار روان دی. په دغه برخه کې دا اوس د 108 مکاتبو د ودانیو چارې روانې دي چې په دې کې د 100 نه ډېرو مکاتبو د ودانیو چارې تکمیل شوي دي. یوازې د رنګ هغه یې پاتې ده چې رنګ شي.
همداشان د لس نورې لوی پروژې په معرف کې روانې دي. د دې ترڅنګ د کارانتین مودې نه په استفادې موږ د هغه ښوونځیو چې هغه د هغوی ودانۍ ترمیم ته ضرورت ولري د هغوی ترمیم روان دی چې په مرکز او ولسوالیو کې او ډیر جدي ترمیم روان دی. ډیر تیز کار په دې باندې موږ کوو چې تر هغې پورې چې زده کوونکي مکاتبو ته راځي دا باید ترمیم شي. د دې ترڅنګ په مرکز او ولسوالیو کې په مختلفو مکاتبو کې د ښوونځیو د سمسورولو یا په ښوونځیو کې د پارکونو جوړولو کارونه روان دي چې دغه به زده کوونکي کله چې راستنیږي دوی به په یوه سرسبزه او زرغون چاپیریال کې ښوونځیو ته راستانه شي. زموږ باور دا دی چې دا د زده کوونکو په رواني حالت په ذهني حالت سمسور ښوونځی ډېر تاثیر لري. نو انشاءالله زموږ زده کوونکي له کرونا نه وروسته مکاتبو ته راستنیږي دوی به په یوه ښکلي چاپیریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. مننه سراج صاحب، تاسو وړاندې هم یادونه وکړله دغه آنلاین زده کړې چې دي رسمي بڼه لري. آیا په امتحان کې به له همدې ځایه د تدریس ازموینه اخیستل کیږي؟ دغه د آنلاین زده کړې بلې رسمي بڼه لري. هغه ځایونه چې راډیو نه درس ویل شوی ده یا د تلویزیون نه درس ویل شوی دی له همدې ځایه به امتحان پکې اخیستل کیږي په کتابونو کې. د دې لپاره چې دغه تدریس ټولو ته ورسیږي موږ د ولسوالیو پوهنې امریتونو ته دغه مواد دغه تدریس په وړو هغوی هلته زده کوونکو ته کاپي کوو. ممکن هغوی د تلویزیون ستونزه ولري اما موبایل ته خو هر سړی لاسرسی لري. زموږ ټول زده کوونکي ورته لاسرسی لري. په کور کې حتما یو موبایل وي. د دغه لارې زموږ هڅه دا ده چې زده کوونکو ته خپل مواد ورسوو. راډیو ته هم لاسرسی لري. موږ به که چیرې موږ امتحان اخلو د څومره چې د راډیو او تلویزیون له لارې تدریس شوی دی د همدې ځای نه موږ امتحان اخلو. مننه سراج صاحب. د خوست پوهنې ریاست د آنلاین زده کړو په موخه په لره پراتو سیمه ولسوالیو کې څومره عامه پوهاوی کړی دی؟ په دغه برخه کې متاسفانه په عامه پوهاوي برخه کې یو څه نیمګړتیاوې شته. څومره پوهاوی چې باید دغه برنامې ته شوی وای هومره ونه شو ځکه دا یو اضطراري حالت و. په دغسې حالت کې مونږ باید تدریس پیل کړی وای د دې په ځای چې مونږ عامه پوهاوی کړی وای. خو د دې نه وروسته کله چې دا تدریس پیل شو رسنیو په دغه برخه کې د پام وړ کار وکړ. هغوی عامه پوهاوی وکړ. والله هم هغه ته ضرورت دی کمپاین ته ضرورت دی چې مونږ باید د دغه زده کړو لپاره وکړو. زمونږ د پوهنې رضاکاران کلي په کلي کور په کور ګرځي د لوډ سپیکرونو له لارې د جوماتونو د لوډ سپیکرونو له لارې هغوی ته پوهاوی ورکوي تر څو خپل زده کوونکي په کورونو کې زده کړو ته متوجه کړي. د کلي د امامانو له لارې موږ دغه برنامه تنظیم کړې ده. همداشان د دې ترڅنګ چې دغه په اطرافي سیمو کې خلک انټرنیټ او دغه ټول موارد چې موږ مخکې یادونه وکړه لاسرسی نه لري. د دې لپاره موږ د کوچنیو راټولیدنو سیمپونه شروع کوو چې په دې کې به په د فاصلې پر مراعاتولو سره مثلا که په یو سیم کې 40 زده کوونکي دا موږ 100 ته راولو 2 وخته کوو تر څو هلته تدریسي بهیر ټکنی نشي او زموږ خدمات هلته ورسیږي. نو په دغه طرحه باندې هم کار روان ده چې د سواد آموزۍ چې کوم سیمپونه دي هغه شروع شوي دي او په د نورو باندې هم د پوهنې ریاست کار کوي چې څنګه کولی شو چې د فاصلې او د صحي اصولو په مراعاتولو سره موږ دغه جریان پیل کړو. مننه سراج صاحب. هغه ښوونکي چې زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکوي څه امتیازات لري؟ اول خو باید زه له دغو ښوونکو او نه مننه وکړو چې دوی په خپلو امکاناتو د یوه احساس له مخې د پوهنې د بهیر سره چې دوی یې لري مننه او قدرداني وکم. دغه ښوونکي هره ورځ هر سهار په خپلو امکاناتو د راډیوګانو او تلویزیونونو ته راځي د هغوی سټوډیوګانو ته راځي دغه درسونه ثبتوي او چون روژه هم ده دغه مشکلات هم شته خو دوی د یوه احساس له مخې دلته کار کوي په رضاکار شکل. د دوی لپاره موږ ښه خبره دا ده چې د هغوی ته موږ اضافه کاري او هغه ښوونکي چې له موږ سره رسمیت نه لري هغوی لپاره موږ قراردادونه اچوو. نو د دې لپاره موږ امتیازات په پام کې نیولې دي. انشاءالله زر به ټول ښوونکي له دې څخه برخمن شي. څه فکر کوئ څه ډول چې عملاً زده کوونکي ښوونځي ته درومي هلته زده کړې کوي نو د آنلاین درسونو څخه به په استفاده همغه ډول زده کړه وکړی شي؟ هیڅ یوه
وسیله د صنف بدیل نشي کېدلی، د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی، خو متاسفانه موږ بله لار نه لرو. دغه د تلویزیون له لارې زده کړې دلته یو نوی فرهنګ دی. په نوره دنیا کې دغه زده کړې ډېرې په مخ تللې دي. هلته په ډېرو ساحاتو کې، په ډېرو هیوادونو کې، حتی د سیمو په هیوادونو کې خلک له دې نه استفاده کوي. په افغانستان کې دغه نوې تجربه وه. کله چې دغسې بحرانونه راځي، هغه په ټولنو کې د یوه نوي فکر د ایجاد زمینه مساعدوي. نو آنلاین زده کړې په زموږ په وطن کې یوه نوې تجربه ده. د دې لپاره زموږ هڅه دا ده چې په ښه شکل دغه فرهنګ د آنلاین زده کړو فرهنګ ترویج کړو، او په ټولنه کې که د کرونا وي هم نه، د دې نه خلک استفاده وکړي، په کورونو کې استفاده وکړي، تر څو د دوی هغه وخت هغه شي. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې به بیا هم ووایم چې ټولګی کې تدریس د آنلاین زده کړو په پرتله دومره ټولګی ډېر په بهتر د آنلاین زده کړې ممکن محدودیتونه ولري. بله خبره دا ده چې دا ښېګړې هم لري. ممکن په ځینو مواردو کې ښوونکی د ټولګي لپاره دومره آمادګي ونه لري. کله چې هغه راځي تلویزیون ته یا راډیو ته، هغه بیا ډېره آمادګي نیسي. هغه ځکه دی فکر کوي چې دغه زما تدریس د زرګونو حتی د لکونو خلکو لپاره دی، نو دغه د درس کیفیت ورسره ښه کېږي. خو ولې په ځینو مواردو کې ممکن شاګرد سوال ولري، پوښتنه ولري، دا محدودیتونه لري. طبعا په دغسې شرایطو کې دا قرباني باید مونږ ورکړو، دغسې مشکلات باید مننه سراج صاحب. څومره خوشبینه یاستئ چې زده کوونکي به د راډیو یا تلویزیون د لارې یا آنلاین زده کړې تعقیبوي او له دې څخه به دوی استفاده کوي؟ زما په نظر که والدین زموږ سره همکاري وکړي، رسنیو او د پوهنې ریاست خپل رول ادا کړ، خپل مسؤلیت ادا کړ. اوس مسؤلیت د والدینو دی. والدین باید د تلویزیونونه او راډیوګانې د زده کوونکو په اختیار کې ورکړي، تر څو هغوی د دې نه استفاده وکړي، زده کړه چې دوی زده کړه پکې وکړي. که چیرې دغه پروسه کې له موږ سره والدین همکاري وکړي، زه هیلهمند یم. زما توقع دا ده چې دا به یوه ډېره مثبته نتیجه ورکړي. زموږ د پوهنې لسیزه په دغه لسیزه کې د معرف پر بېلابېلو برخو کې د اصلاحاتو یوه لسیزه نومول شوې ده. په دغه کې زموږ یو شعار دا دی چې ټولګي باید، کورونه باید د ټولګیو تکرار شي. یعنې حتی موږ په کورونو کې هم د ټولګیو غوندې خپلو زده کړو ته متوجه اوسېږو. دغه برنامه به انشاءالله ډېره مؤثره وي، خو که په دغه برخه کې والدین له موږ سره همکاري وکړي. مننه سراج صاحب. وروستۍ پوښتنې ته راځم. نامنوي لیسې د چارو په اړه که ووایي چې څومره کارونه یې مخته تللی دي او کله به آباده شي او په دغه لیسه کې به څوک زده کړې کوي؟ نمونوي لیسه د افغانستان په کچه 5مه ستره لیسه ده. په دغه لیسه شاوخوا 215 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان دولت له لوري ورکول کېږي. د دغې پروژې تقریبا 90 سلنه چارې بشپړې شوي دي. په دغه مکتب انشاءالله د مکاتب زموږ هڅه دا ده چې د مکاتبو تر شروع کېدو پورې موږ دا آماده کړو، د زده کوونکو لپاره یې په اختیار کې ورکړو. په دغه ښوونځي کې به د مکاتبو تر ټولو لایق زده کوونکي زده کړه کوي. دا چې په د دې لپاره شرایط څه دي، چې څه ډول باید زده کوونکي په دغه مکتب کې جب شي، په دې باندې موږ کار کوو. د پوهنې وزارت او د پوهنې ریاست په تفاهم سره په دې باندې کار کېږي. په دغه کې به ځکه دا د زون په کچه یو ستر ښوونځی د ستر تعلیمي کمپلیکس دی، په دې کې به د پکتیا او پکتیکا او غزني زده کوونکي هم زده کړې کوي. نو دا چې په کومو شرایطو به دلته زده کوونکي زده کړه کوي، په دې باندې کار روان دی چې د ودانۍ تر تکمیلېدو پورې به انشاءالله موږ دغه زده کوونکو ته ولسونو ته په ډاګه کړو. ډېره مننه سراج صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله. ډېره مننه، خوشحاله اوسه. ډېره مننه. کور ودان. د زرغون تلویزیون یوه خبره څو نظره سیاسي خپرونې لیدونکو، دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه. تر بیا چې زه نورالله نوري دلته راځم، تر هغې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم د یو پرمختللي او باثباته افغانستان په هیله.